ته د کرکټ مبارکي وي چې د 2023 کال نړیوال جام د شلو ورځونو د افغانستان او د استرالیا ترمنځ مقابله وه. هغه مغرور استرالیا الحمدلله موږ ورته شکست ورکو. اتلانو ته مبارک وي او موږ د خپل ملي کرکټ ټیم لوبغاړو ته راشد خان ته ویو چې بیکونه میکونه راوالی زه کابل جان ته تاسو 2023 نړیوال جام ګټلې ځکه دغه مغروره دغه فرعونه استرالیا موږ ماته کړه. څنګه چې په 2023 نړیوال جام په 500 ورځونو کې پاکستان ته په انډیا کې شکست ورکو. د احمد شاه بابا په توره موالو تر ننه پورې ولاکه خوره دیني همدغه شان په 2023 کې دغه مغروره استرالیا د کرکټ ټیم موالو او د احمد شاه بابا په توره موله ان شاء الله دا هم رانه خوره نه ویني. بیا دې تاسو ټولو ته مبارک وي. راشد خان ته مبارک وي. ګلبدین ته اورډز ګوډ هغې ته مبارک وي. ابراهیم زدران ته مبارک وي. رحمان الله ګربستا ته مبارک وي. ټولو افغانانو ته مبارک وي. دا ستر بری او میکسل او استرالیا چې چا سپورټ کوله اوس یې در مبارک شي ځان ته یې در ولئ. هغه هم په سوړه در نه کړه او تاسو هم په سوړه در نه کړئ. زنده باد ټول افغانان. موږ د پاړه دا نړیوال جام دی چې نن هم د استرالیا نه لوبه وګټله. نورې موږ لوبې موبې نه کوو. زموږ شکست صرف په 2023 کې هغه پاکستان ته چې ورم کو هغه نړیوال جام او چې نن هم د پاکستان پلار استرالیا ته په نړیوال جام 2023 کې شکست ورکو. دا موږ دپاره ویاړ افتخار دی. زنده باد افغانان. زنده باد زنده باد اتلان. راشد خان یم ویاړ افتخار در باندې کوو. هغه خلکو چې د پرون کنځلې کولې نن بیا په سترګو څه پاتې. زنده باد دې اوسئ. تل در باندې ویاړ کوو افتخار در باندې کوو. موږ ته نړیوال جام دی 2023.